بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ ملګرو، د نن ویډیو د بېنظیر بټو باره کې ده. 27 دسمبر 2007 د نن نه 14 کاله مخکې د دهشتګردۍ په یو واقعه کې د پاکستان او د عالم اسلام د ډومبۍ ښځه وزیر اعظم قتل کړې شوې وه. بېنظیر بټو چې په 1953 کې 1953 کې د ذوالفقار علي بټو په کور کې پیدا شوې وه. ذوالفقار علي بټو د سند یو با اثره جاګیرداره او وتلی خاندان سره تعلق لرو. نو بېنظیر بټو داسې وه یو رئیس زادي وه. بېنظیر بټو په 1953 کې پیدا شوه او تر لسمه پورې سبق یې د پاکستان په څو سکولونو کې مري، کراچۍ او پنډای کې ووی. د اعلی تعلیم دپاره د هارورډ چې د دنیا ښه یونیورسټي ده امریکا کې، هارورډ یونیورسټۍ یو کالج ته ولېږلی شوه او بیا یې نور سبق چې کوم دی د برطانیې په آکسفورډ یونیورسټۍ کې ووی. د دواړو یونیورسټو کې هغې چې کوم سبق ویلی و نو دا پولیټیکل ساینس، اکنامکس، انټرنیشنل لا او ډیپلومیسي سبجیکټس یې ویلي. د خپل سټوډنټ لایف کې هم بېنظیر بټو یو اکټیو جینۍ وه چې یو طرف ته یې کوم دی په امریکا کې کله د ویتنام د جنگ خلاف مهم چلیده، تحریک چلیده، نو بېنظیر بټو په هغې کې هم حصه اخیستې وه. بل طرف ته په برطانیه کې هغه ډومبۍ ایشین وه چې د آکسفورډ یونین او د آکسفورډ سوسایټي صدر جوړه شوې وه. بېنظیر بټو په خپل سټوډنټ لایف کې چې پلار یې د پاکستان وزیر اعظم و، خپل پلار یو سیاسي جانشین جوړه کړې وه او د هغه د دې نه پته لګېده چې کله به ذوالفقار علي بټو داسې څه اهم دوره باندې ته یا به یو اهم میټینګ و، کانفرنس و، د هغې کې به یې خپله لور ځان سره بوتله. د 1972 کې چې کله شمله معاهده کېده او ذوالفقار علي بټو په دوره باندې هندوستان ته تللی و، نو ځان سره یې بېنظیر بټو بوتلې وه او دا په ړومبي ځل باندې هغه د دواړو ملکونو په میډیا کې هغې ته یو غټ کوریج ورکړی شوی او هغه د دواړو ملکونو خلکو پېژندلې وه. په 2 کاله پس په 1974 کې چې کله په لاهور کې اسلامي سربراهي کانفرنس و او د ټولې عالم اسلام غټ لیډران چې کوم دی په لاهور کې ناست وو، نو ذوالفقار علي بټو بیا یو پېرې ته خپله لور هغوی سره انټروډیوس کړې وه او دغه ځای هم د هغې له هغه ټریننګ ورکولو لپاره یې دا ځای یوز کړی. بیا د هغې نه پس چې کله په 76-77 کې بېنظیر بټو خپل سبق برابر کړ او وطن ته واپسی په اراده راله. نو مقصد دا و چې دلته په فارن آفیس کې به کار کوي یا به د سیاست افسر په طور راځي یا به چې کوم دی خپل پلار په حکومت کې په فارن آفیس کې کار کوي. خو خدای ته بل څه منظوره وه او ضیاء الحق مارشل لا ولګوله، د ذوالفقار علي بټو حکومت ختم کړی شو او په بټو فیملی باندې نیکسټ 10 to 11 years چې کوم دی نه داسې سخت تیر شو چې دا د هغې په وهم ګمان کې هم نه وه. ذوالفقار علي بټو د ګرفتارۍ نه پس پارټي چې کوم دی نه د هغه ښځې نصرت بټو چې د بېنظیر بټو مور وه هغې ته په لاس راغله. نو په دغه وخت کې د هغه د رهایۍ دپاره چې کوم جلسونه جلسې شوې وې دا به نصرت بټو لیډ کولې خو بېنظیر بټو به ورسره وه. نو هغه خو د بده مرغه ذوالفقار علي بټو 2 کاله پس چې کوم دی پانسي کړی شو او بیا د هغې نه پس په بېنظیر بټو د دې ټول خاندان اکثر به د ضیاء الحق په ټوله زمانه کې دی په جیل کې وخت تېر کړی دی یا په خپل کور کې په نظربندۍ کې وخت تېر کړی دی یا یې د وطن نه پس بهر چې کوم دی په جلاوطنۍ کې وخت تېر کړی دی. دا د دې لپاره یو سخت وخت و. په دومره ینګ ایج کې چې دومره سختو سره بېنظیر بټو مخ شوه تر دې پورې چې 1984 کې وایي کله دا رها کړې شوه او دا لندن ته لاړه چې دا منټلي ډسټرب شوې وه چې په وړه وړه خبره باندې به په خلکو شک کو یا په وړه وړه خبره به یېرېده. نو بیا دې وایي چې کوم دی نه خپله په خپله چې کوم دی نو هغه خپل ځان د ذهني صحت ته ښه کولو لپاره چې کوم دی سټپس پورته کړي وو. د هغې نه پس چې کله په 1986 کې بېنظیر بټو خپل وطن ته واپس راله نو د دې یو تاریخي استقبال وشو او په لکونو باندې خلک ورته راغونډ شو او چې هغه استقبال فوجي ډکټیټر ضیاء الحق ولیده نو بیا یو بیرې ته ویرېده، بیا یې ګرفتاره کړه. دا هغه زمانه وه د ضیاء الحق ټوله زمانه چې بېنظیر بټو به یا په جیل کې وه یا به په سړک باندې د جمهوریت ته بحالۍ دپاره او د ډکټیټر د خلاف چې کوم دی په سړک باندې به موجود وه په عوامو کې. نو په دې وجه باندې به په دغه زمانه کې چې کوم دی یو متل جوړ شو چې بندوق واले ډرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے. په 1987 کې بېنظیر بټو آصف علي زرداري ته واده شوه او په 1988 کې ړومبی اولاد بلاول ولا خدای ورکو. په د بلاول د پیدایش نه 2 میاشتې پس د 1988 الیکشن نو دا د پاکستان او د عالم اسلام په تاریخ کې ړومبۍ ښځه وزیر اعظم شوه او 2 کاله له هم د حکومت نو برابر چې د بدعنوانۍ او د کرپشن د وجې نه ضیاء د پاکستان صدر غلام اسحاق خان چې کوم دی نو حکومت مات کو او ورپسې چې کوم دی چې بل الیکشن وشو نواز شریف وزیر اعظم شو. بېنظیر بټو نیکسټ 3 years اپوزیشن لیډر وه چې بیا الیکشن وشو 93 کې بیا چې کوم دی وزیر اعظم جوړه شوه بیا 3 کالو لپاره وه بیا کرپشن کې چې کوم دی حکومت مات شو بیا اپوزیشن لیډر شوه. دې ځای کې چې کوم دی نو بس یو 2-3 نیوکې چې کوم دی نه د بېنظیر بټو په ذات باندې راځي. نمبر 1 چې
چې په 1990 کې کوم نیگیټیو پالیټکس شوي دي چې کله به بېنظیر بټو په اقتدار کې و نواز شریف په دا کوشش وکړو چې حکومت راوغورځوي او چې کله به نواز شریف په اقتدار کې و نو بېنظیر بټو به دا کوشش وکړو چې حکومت راوغورځوي دا نیگیټیو پالیټکس بېنظیر بټو هم کړي دي دا د هغې په ذات یو نیوکه دا غلط کار و دویم چې د کرپشن کوم الزاماتو بېنظیر بټو په خپله چرې کرپټ نه و خو د هغې حکومت کې کرپشن شوی و نو ریسپانسیبل او اکاونټیبل خو هغه ده نو دا یو مسله ده د ورسره چې کوم دی نو دریم چې کوم دی نه هغه دا دی چې په پارټۍ کې دننه دا د دې مخالفین دا وایي چې دی چې کوم دی نو خپله مور نصرت بټو او خپل رور میر مرتضی بټو چې کوم دی نو سایډ نه اخوا کړل د ځان یې مشر کو اگر چې د دې سپورټرز چې کوم دي نه هغوی د دې دلایل ورکوي چې دا حالت داسې جوړ شو چې دی چې کوم دی نه دې ته پارټي پاتې شوه او که دې پارټي لاس کې نه اخېسته نو نوره به خرابېده او مرتضی بټو باندې کیسز وو نو د دې د وجې نه چې کوم دی نه هغه کیسز ختمېدو کې وخت لګېده نو ځکه دې پارټي واخېسته او نصرت بټو دې سایډ ته کړې نه وه بلکې نصرت بټو ته د مرض راغلی و هغه مرض هغه چې کوم کې بنده یاداشت وه مسله نو په دې وجه باندې وایي سایډ ته شوې وه نو دا یو څو نیوکې په دې باندې کېږي د مشرف چې کله فوجي حکومت تر راغې او نو په 2006 کې بیا بېنظیر بټو ډېر وخت په لندن کې په جلاوطنۍ کې تېر کړی نو په دغه وخت کې چې لندن ته نواز شریف هم لاړ نو په 2006 کې چې کوم دی نه دا یو اهم ډیولپمنټ شوی چې دواړو پارټو یو بل سره میثاق جمهوریت ساین کړو چې چارټر اف ډیموکراسي ورته ویلی شي او په هغې کې چې کوم دی نه دا و چې 90 کې چې موږ کوم نیګیټیو پالیټکس کړی دی او د هغې د وجې نه حکومتونو خپل وخت نو برابر کړی نو اوس چې الیکشن وشي لکه د چا حکومت راغی نو 15 کاله برابرېدو له به هغوی د چې کوم دی چانس ورکوو د بېنظیر بټو اگر چې په 2007 کې د دهشتګردۍ ښکار شوه خو دا د هغې معاهدې اثر دی چې نن په پاکستان کې چې کوم دی نو بیا د پیپل پارټۍ حکومت د 2008 نه 13 پورې او د 2013 نه والې تر 18 پورې د مسلم لیگ نون حکومت 15 کاله برابر کړل بېنظیر بټو د په ټوله دنیا کې خلک پیژني هغه د تھرډ ورلډ چې ورته ویلی شي تیسری دنیا د دې پهچان و هغې ته ډاټر اف د ایسټ ویلی شي چې هغه کله وزیر اعظم وه لیډر وه نو هغې به چې کوم دی نه د ایسټ هغه کلچر چې کوم دی نو بار به ریپرزینټ کو نو دا هم چې کوم دی یو وجه وه او ویسټرن ایجوکیټډ وه خو چېرته هم په خپل ایسټرن او اسلامک کلچر باندې کمپرومایز نه و کړی اگر چې هغه به اول پکې کې چې کوم دی نه مذهبي نه وه خو وروستو بیا چې کوم دی نه مذهبي شوې وه او د اولیاء الله په مزارونو باندې به چې کوم دی نه حاضرۍ هم ورکولې دعاګانې به هم ډېرې غوښتې دا ورسره هم یو خبره ده او بله چې کوم دی نه ډېر په فرات الله بابر چې د هغې ترجمان پاتې شوی نو هغه وایي چې ډېره خداترس وه غریب پرور وه هغې اکثر په خپلو عوامو کې ګل مل کر چې کوم دی نه ژوند به یې تېر و او چې شلیدلو کپړو والا جینکۍ او زنانه به یې چې کوم دی نه ځان سره را تر غاړه یستې او دا اداکاري ځکه نه وه چې اداکاري ټول عمر نه کېږي هغې ټول عمر به دا کار کړی دی او اداکاري شکله کېږي نه د هغې پته هم لګي هغې باندې چا چې کوم دی نه دا لاس نه دی اوچت کړی نن که د هغې مخالفین هم دي خو هغوی په دې خبره باندې متفق دي چې بېنظیر بټو دومره غټه لیډر وه چې اگر چې د هغې دواړو حکومتونه چې کوم دی نه ښه نه وو خو لیډرشپ اکوالټیز پکې وو او هغه لیډر وه چې د هغې د تلو نه پس په پاکستان کې د لیډرشپ کومه خلا پیدا شوې ده نو د هغې نقصان لا تر اوسه پورې پاکستان ته کېږي د بېنظیر بټو د ژوند په اړه باندې دا یو څو خبرې وې تاسو که څه کوېسچنز لرئ نو په فیډبیک کې موږ ته راکولی شئ ډېره مننه